څه وایي زمونږ د بلکې ستاسو د ثوابۍ کې دا بعضې دي که نه سقاط نشته او سقاط شته یو بزرګ پکې داسې دی چې شته سقاط شته داسې غرمبېږي څه بزرګان پکې داسې دي چې نشته حرام شرک حرام ورته مې ویل هلکه په ارام کښېنئ څه سړیتوب څه عقل در کې شته دا مړی خدای اسم نه بخ دا مړی نه بخلی نو پرېږده د چا خوار غریب خو پکې کار وشي ظالمانو ولې د دې طالبانو دشمني په ژوند خو دوی ملا لانه نه ورکوي خو چې مړی پکې وشي ډېر ښه شي نرم شي یو 5 روپۍ طالبانو ما سره یو طالب روانو 10 لوټې ورکړی په جنازه کې ما ته مولوي صاحب مالا ویلر د لخ پیو غځئ چې مړی مزه ویل مړی دوی ته وایي لوټ ته خو وګوره کړاکېدار لوټ ویل لوټ ته خو وګوره خدای دې وبخي نو مال چې مړی پکې وشي ډېر په دې سقاطونو بخلی کي لا زمونږ دې بلکې بل رواج هغه دوره کوي ماما دا څه کې دا څه کې وایي چې دا قرآن لاندې او دا پې لږې پیسې کېدې نو چې ویې ګرځې را ویې ګرځې دې ته هیله وایي نو دا 500 یا 100 15,000 جوړې شي ګوره خدای غفور الرحیم دی مال د ده وس د 10,000 د سقاطو او را ویویستې 200 بل دا چې ته په دې خطبه کې یو ټکی وی چې د فرض له واجب له سنت له مستحب له منظوراتو بلکې جميع حقوق د باری تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا د حين تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضي به ورځنی فوت شي یعنی قاضي صاحب کدا ټکه زه د هغه چا متعلق وایم چې ما ته معلوم نه نو ظن المؤمنین خیره لاندې خورازي کنه که مسلمان د خیر ګمان کوه او چې کوم یو د مور نه پیدا یو مړم زما مخ کې شي او پیدام زما مخ کې یو د داغه نه لوی ارامي اډوي نه او زه دا ټکی وایم دا دروغ نه وایم نو تمن صاحب وایا دروغ دي اسنه چې تر پسې بیا وروسته ډرامي دا زه دروغ وایم کنه زه نه پیژنم او زه وایم چې یاره کېدای شي مسلمان دی خبرې کړي چر او چې زه ان او لین پیژنم او زه وایم خایګي د شانه د مسلمان سره نو دا دروغ دي کنه نو دی وجنا عزیزانو دا شګې دي چې مونږ هم تاسو ته په سترګو کې اچو